محمد بن قاسم شپږمه برخه. د محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو دا دی زه محسن احسان مې یو ځل بیا کوربتوب کوم. په تېره برخه کې م اورېدلې وه چې د زبیر په پوښتنه دلیپ سینګ له ځوان څخه پوښتنه وکړه او ځوان خپل داستان پیل کړ. نن به دا واورو چې ځوان څه وویل. د ځوان نوم جیرام او د کاتیا وار د یوه لوړ نسبه راجپوت د اشرافې کورنۍ د سترګو تور و. د ځوانۍ په موسم کې د شهرت او نامه شوق سند ته راوست. د برهمن آباد په یوه میله کې یې په غشو ویستلو کې د سند د راجا پام ور واړوه او هغه د ځوان مهارت او کمال وسایه. راجا جیرام په خپل پوځ کې شامل کړ او یو وړوکی منصب یې ور وسپاره. له 2 کلونو نه وروسته جیرام د دبیل د حاکم د مرستیالۍ تر منصبه پورې واوچت. په دبیل کې د هغه یوه هفته نه وه پوره شوې چې د پلار د وفات او د مور د ناروغۍ خبر ورته راغی او مجبور شو هر څه یې پرېښودل او کاتیاوار ته راستون شو. هلته یې په 10مه ورځ مور هم مړه شوه. په کور کې یې اوس یوازې یوه کشرۍ خور مایا دیوي پاتې شوه. جیرام ته یې د خپلوانو زارۍ او د مایا دیوي اوښکې د پښو زولنې شوې او سیند ته یې د ستنېدو خیال پرېښود. خو 4 میاشتې وروسته په کور کې پاتې کېدل ورته ترخه شول او یوه ورځ د کاتیاوار د راجا په خدمت کې حاضر سو. د څه دندې غوښتنه یې وکړه. دا هغه وخت و چې د سند راجا ځواکمن شوی و. له خپلو ګاونډیو ریاستونو سره یې جنجالونه پیل کړي وو. وړوکو ریاستونو هم هغه زورور باله او د خپلو حاصلاتو یوه برخه یې د جزیې په ډول ورکوله. د کاتیاوار راجا که څه هم د سند د نیغ خطر نه لرې و خو بیا یې هم د یوه اندازې طلایي او سپینو زرو په بدل کې د هغه د دوستۍ هڅه کوله. جیرام ته یې په دربار کې د څه دندې سپارلو پر ځای دا غوره وبلله چې د سند دربار ته یې واستوي. د هغه له اثر ورسوخنه د سند د راجا په دوستۍ حاصلولو کې کار واخلي. جیرام ته یې د طلا او جواهرو نه یو ډک صندوق ورکړ او د سند د راجا د هر خدمت ته یې واستوه. د جیرام باور و چې راجا داهر به یې بیرته راونه لیږي ځکه خو یې خور مایا دیوي یوازې پرېښودل مناسب نه وبلل. مایا دیوي هم اصرار کاوه چې ورسره ولاړه شي ځکه خو دوی خپل کور او جایداد خپلو تربرونو ته وسپاره او په خپله دواړه د سند په لوري وخوځېدل. خو د کاتیاوار او سند ترمنځ یې پر کښتۍ سمندري لوټمارانو حمله وکړه. د ده ملګرو په زړورتیا مقابله وکړه خو د لوټمارانو شمیر زیات و. بالاخره یې ټول ونیول. د جواهرو او طلا نه ډک صندوق یې هم ترلاسه کړ او له مایا دیوي او جیرام نه پرته د ده نور ملګري د سمندر په څنډه کې خوشي کړل. د غلو مشر په دې پوهېده چې جیرام او مایا دیوي د کاتیاوار د راجا عزیزان دي او هغه به د دوی د خوشي کولو په بدل کې ښې پیسې ورکړي ځکه یې غوښتل د کاتیاوار په یوه چوپه او بې هسته څنډه کې لنکر واچوي او له راجا سره دغه معامله وکړي. خو د دوی یوه جاسوس د سراندیب د کښتیو د راتګ خبر ورکړ چې دوی په کاتیاوار کې د لنګر اچولو پر ځای مالابار لوري ته روان شول. زبیر جیرام او د هغه خور ته یو ځل بیا تسلي ورکړه او ورته یې وویل دغه لوټماران څومره چې زموږ مجرمان دي هومره ستاسو هم دي. ما تر اوسه دا پریکړه نه وه کړې چې څه ډول سزا ورکړم خو زه نه پوهېږم چې ستاسو په ریاست کې دوی ته څه سزا ورکول کیږي. جیرام ځواب ورکړ داسې ظالمانو لوټمارانو ته نه ستاسو په ملک کې او نه هم زموږ د رحم او بخښنې څه مجال شته. خو کله چې پر تاسو او دوی جنګ ونښت دوی زه او خور مې په یوه کوټه کې بندي کړو. وروسته چې کښتۍ اور واخیست دوی غوښتل موږ هم هغسې په اور کې پرېږدي. ما د ځان په خاطر نه د خور په خاطر دوی ته وویل چې له کوټې نه مو بهر کړي. بالاخره هغوی په دې وعده له کوټې را ایستلي یو چې موږ به تاسو ته د دوی د بخښنې سپارښت کوو. زما مطلب دا نه دی چې هغوی پرېږدئ خو زه د دوی د نه وژلو سپارښت کوم او تر څو چې له بدو توبهګار نه دي او په سمه لار برابر شوي نه وي دوی به بندیان وي. مایا دیوي د ناروغۍ او کمزورۍ په سبب ډیره درېدای نه شوه. هغې خپل ورور ته څه وویل او پخوا له دې چې ورور یې څه جواب ورکړي دلیپ سینګ وویل اوهو موږ ته خدا نه ده معلومه چې ستا خور ناروغه ده. خالده زویه هغه خپلې خور ته بوزه. خالد وړاندې شو. مایا دیوي خپل ورور ته وکتل. جیرام د دلیپ سینګ نه پوښتنه وکړه پر دې کښتۍ کې پر نارینهو برسېره ښځې هم شته؟ دلیپ سینګ هوکې ستا خور ته به نور هېڅ تکلیف نه وي ورځه لورې ته ارام وکړه.
د محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو د کښتیو د بیا روانېدو نه مخکې یې د لوټمارانو له سردار نه پرته نور ټول بندیان د دلیپ سینګ کښتۍ ته بوتلل. زبیر دلیپ سینګ ته وویل چې تر څو یې د سزا فیصله نه وي شوې بد چلند ورسره ونه کړي. جیرام د خپلې خور د ناروغۍ له امله د زبیر په کښتۍ کې پاتې شو. خالد مایا دیوي ناهید ته ورسوله. ناهید هغه په یوه بستره وغځوله او عربي ښځې پرې راچاپېرې شوې. په لومړي ملاقات کې همدردي او خواخوږي د جذباتو ترجماني یوازې په اشارو کېدله. دلیپ سینګ خپلې کښتۍ ته تر تللو مخکې څو خبرې زبیر ته ور وښودې او خپلې کښتۍ ته ستون شو. د ده تر رسېدو پورې یې نور ملګرو د 5 سپین ږیرو لوټمارانو سرونه ژیړې وریځې او بریتونه پاک ورخریلي وو. د یوه ډاکو چې ډېر بوډا و، نیمه ژیره سر او یوه لوري بریتونه یې ورتراشلي وو. ناهید او نورو عربو ښځو د مایا دیوي په خدمت او پالنه بوختې وې. هغوی د ملاریا د موسمي طبي لپاره اکثره بوټي راوړي وو چې په خوراک یې مایا دیوي په 3-4 ورځو کې روغه شوه. زبیر د خپل مټ ټپ معمولي باله او لومړی یې چندانې پروا ونه کړه، خو د لمدې هوا په سبب په 3مه ورځ زخم وپړسېده او د درد او د تبې له زوره زبیر څو ورځې په بستره وځغاوه. دلیپ سینګ څو ځلې د ده د پوښتنې لپاره راغی. علي، خالد او هشم، ناهید او نور عربي تورسر یې د هغه له وضع نه خبرول. جیران به مدام د هغه تر څنګ ناست و. مایا دیوي د خپل حسن او ذهانت په وسیله د ناهید په خفګان او اندېښنه پوهېدله. هغې به کله کله له خپل ورور سره زبیر هم لیده او بیا به یې د عربو ښځو نه د ګوډ مات عربي لفظ په تکرار دې ته د هغه د صحت او روغتیا تسلي ورکوله. یو ماښام د زبیر وضع خرابه وه. دلیپ سینګ راغی او د زخم نه مینځلو او پټي وروسته بیرته لاړ. د شپې اسمان ورځ و، توند شمال والوتی، ماڼوګان په خپلو ځایونو ولاړ وو. جیرام، خالد او علي د زبیر خدمت کاوه. عربي ښځې د ماخستن د لمانځه لپاره اوچتې شوې او مایا دیوي د خپل ورور نه د زبیر د حال پوښتنې لپاره ولاړه. او کله چې ناهید د لمانځه نه سلام وګرځاوه د زبیر د روغتیا لپاره یې لاس په دعا اوچت کړ. خالد راغی وویل زبیر بېسده شو. یوې بوډۍ ښځې وویل زموږ نارینه د توپان په سبب بهر مصروف دي، موږ باید د هغه خدمت ته ورشو. ټولې ښځې اوچتې شوې او زبیر ته ورغلې. مایا دیوي هغه ولید، خپل ورور ته یې اشاره وکړه، هغه پورته شو او بهر ووت. جیرام څو شپې شوګیرې تېرې کړې وې. ولاړل چېرته د کښتۍ په یوه ګوښه کې څملاست او په درانه خوب بیده شو. نیمه شپه د زبیر طبه لږ سپکه شوه. له ناهید او مایا دیوي نه پرته نورې ټولې ښځې خپلې کوټې ته ستنې شوې وې. خالد او علي هم هلته پرېوتل. د شپې په وروستیو کې زبیر سترګې وغړولې. د شپې رڼا ته یې سترګې په ناهید او مایا دیوي ونښتې. وویل تاسو دلته ولاړې شئ، ویدې شئ. د ناهید مړاوې څېره له خوښۍ وپړکېده او پوښتنه یې وکړه ته اوس څنګه یې؟ زبیر زه اوس ښه یم، لږ اوبه راکړئ. مایا دیوي اوچته شوه، له صحرا نه یې پیاله ډکه کړه او ناهید ته یې ورکړه. ناهید زړه نازړه ور وړاندې شوه. په یوه لاس یې د زبیر سر اوچت کړ او په بل یې د اوبو پیاله د هغه په شونډو کښېښوده. زبیر اوبه وڅښلې، په تکیه سر کښېښود او ناهید ته یې وویل د دوی ورور زما سره ډېر زحمت وګاله، اوس هغه چیرته دی؟ ناهید هغه بهر ویده دی. زبیر تاسو هم لاړې شئ، ویدې شئ. زه اوس ښه یم. د دلیپ سینګ نوې پټۍ ډېره ګټوره ده. 4 ورځې وروسته زبیر بیا د ګرځېدو را ګرځېدو شو. د عربو اخلاقو جیرام ډیر تر تاثیر لاندې راوستی و. له زبیر سره انس او عقیدت د محبت تر پړاو رسېدلی و. هغه له زبیر نه د عربو د وضع په اړه پوره معلومات ترلاسه کړي وو. د عربو د نوي دین د انساني مساواتو خیال لومړی هغه پریشانه کړی و، خو د زبیر له تبلیغ نه وروسته هغه په دې باوري شوی و چې په دنیا کې د امن او سولې د ټینګښت لپاره ټول قومونو ته داسې دین غوره کول ضروري دي چې ټولو انسانانو ته په مساوي حق قایل دی او ټول انسانان د رنګ، ژبې او نسل په بنیاد نه بلکې د اعمالو په بنیاد پیژني. په لومړي سر کې په خوړو او څښو کې له مسلمانانو سره ګډون نه کاوه. څو ورځې یې چې له زبیر سره تېرې کړې د لوړ ذات او ټیټ ذات توپیر هسې مسخره ورته ښکاره شوه او یوه ورځ یې له خپلې خور سره له مشورې پرته له زبیر سره په یوه دسترخوان ډوډۍ وخوړه. د مایا دیوي په ذهن کې له ورور نه هم وړاندې بدلون راغلی و او د دغه انقلاب سبب دا نه و چې دا هم د ورور په څیر د اسلام له تعلیماتو نه خبره شوې و، بلکې دا د هغو عربو ښځو د اخلاقو تاثیر و چې یوې اشرافې غیرتي نجلۍ ته یې داسې احساس نه ورکاوه چې دا پردی قوم
د خلکو رحم او مهرباني ته مجبوره ده. د مسلمانانو ماڼوګانو چې به دې سترګې لګېدې نو کښته به یې کتل او له همهغې لومړۍ ورځې نه مایا دیوي دا احساس کړه چې د دې ټولو نظر د دې د ورور د نظر په څیر دی. د ناهید پالنې او خدمت هم په دې ډېر تاثیر وکړ. له دې ټولو نه زیات د خالد چلن پر هغې زیات اثر کاوه. نه پوهېده چې ولې د دې سترګې د هغه د لیدو او غوږونه د خالد د غږ اورېدو ته ناقرار وي. او کله چې به بیا ورسره مخامخ شوه د سترګو اوچتولو جرأت ورسره نه و. خالد به په ډیره بې پروایي مخ واړوه او تیر به شو او دې به تر ډیره ځنډه د خپل زړه د رضا اورېده. کله کله به ډول ډول خیالونو په اندېښنو کې ډوبه کړه او ځان به یې ملامت کړ. د شپې به سملاسته دا اراده به یې پخه کړه چې د خپلو همزولو ځوانان د ویرې پر ځای له هغوی په نفرت او بې پروایي تېرېږم. خو چې د سهار له اذان نه وروسته به عرب په لمانځه ودرېدل دا به اوچته شوه او د کښتۍ مخ ته به ولاړه. یوې خوا ته به ودرېده او د نیلي اسمان په وسعتونو کې به یې سترګې وګنډلې. خو ډیر زر به ستومانه شوه، مخ به یې واړوه او د لمونځ کوونکو په ډله کې به یې سترګې په خالد ښخې شوې. د خالد په سبب به دې ته د نورو عربو رکوع او سجدې هم ښې ښکارېدې. او د لمانځه نه وروسته به د خالد لاس چې په دعا اوچت شول مایا دیوي ته به ډیر ښه ښکارېدل. له اسلام سره د دې مینې لومړنی لیدل دا و چې دا د خالد دین و. عربي ژبه یې په دې سبب غوښتل زده کړي چې دا د خالد ژبه وه. د ګنګو داستان د لوټمارانو مشر یې زولنې په پښو کې ساته. د دلیپ سنګ هدایت دا و چې په هغه به هیڅ اعتبار نه کوي. هغه ته به 2 وخته ډوډۍ علي وروړي او علي به هر وخت په دې چرت کې و چې ښایي د هغه ګېډه نه مړیږي. نو ځکه به یې په هر ځل ډوډۍ کې 2-3 ګولې د علي په اصرار زیاتې خوړې. د زبیر چلن هم له ده سره د هیلې پر خلاف و. د هغه به د ورځې 1-2 ځله خامخا سر ورښکاره کوه. په لومړي ځل یې له هغه سره په ماته ګوډه سندي د خبرو هڅه وکړه، خو بیا ورته معلومه شوه چې هغه په عربي بې زحمته خبرې کولی شي. یوه ورځ یې زبیر ته وویل د مرګ په انتظار ماته ژوند ډیر ګران دی. که تاسو ماته بخښه نه کوئ نو هیله کوم ژر تر ژره سزا راکړئ. زبیر ځواب ورکړ زه ستا په بوډاتوب خفه یم، خو زه دې تر هغه پورې نه سم خوشي کولی تر څو په دې باوري نه شم چې ته له خوشي کېدو وروسته بیرته لوټمار کېږې نه. هغه وویل زما کښتۍ ډوبه شوه او زه په دې بوډاتوب نور څه کولی شم بې له دې چې ولاړ شم او پاتې د زړه بودي ژوند په یوه ځنګل کې پټ تیر کړم. زبیر ډاکو هر ځای خطرناک وي. په سمندر کې دې کښتۍ لوټلې، په وچه کې به د خلکو کورونه لوټې. که زه تا بصرې ته بوځم نو هلته به دې خامخا لاس غوښي، او که ستا پرېکړه جیرام ته پرېږدم نو پاتې عمر به دې د زندان په خونه کې تېروې. د لوټمارانو مشر ورته وویل زه ستاسو د حکومت په باب نه پوهېږم، خو د دبیل حکومت ماته د سزا راکولو هیڅ حق نه لري. زبیر ولې؟ ډاکو هغه دا چې دا 100 کاله چې زه په سمندر کې په کښتۍ کې څه کوم همهغه کار د سند راجا په تخت ناست کوي. توپیر یوازې په دې کې دی چې د ده مامورین غریب خلک لوټي او زما ملګري د وړوکو کښتیو پر ځای لویو کښتۍ لوټي. زموږ کسب یو دی، یوازې په نومونو کې یې فرق دی. زه یو ډاکو یم او هغه یو راجا. د ده په څیر د ده پلار هم یو راجا و، خو زما پلار زما په څیر ډاکو نه و. زه به هم ډاکو نه وم خو که په ما ظلم نه وای شوی. خیر اوس دا خبرې څه ګټه کوي؟ ته غالب یې او زه مغلوب. خدا یوه هیله کوم چې ما د سند حکومت ته مه سپارئ او په خپله سزا راکړه. زبیر په تا څه تیر شوي؟ زه یې اورم. د غلو مشر له لږ ځنډ وروسته خپله کیسه داسې پیل کړه. زما نوم ګنګو دی. د سیند د دریاب په څنډه کې په یو وړوکو کلي کې زیږېدلی یم. زه مې د پلار په څیر کب نیونکی وم. په 20 کلنۍ کې مې له سره د پلار او مور سیوری لرې شو. زموږ په کلي کې یوه نجلۍ وه، نوم یې لاجونتي و او هغه ډیره ښکلې وه. د هغې سترګې د هوسۍ له سترګو نه ډیرې ښکلې او غږ یې د قمرۍ له غږ نه ډیر زړه وړونکی و. خلکو به شاپیرۍ بلله. د کلي ځوانان هر یوه د هغې په ځوانۍ سر ورکولو ته تیار و. خو د دې مینه او انتخاب زه وم. د هغه پلار یو ساده زړی کلیوال و. د برسات په موسم کې یو ځل سیند ډیر مست و. هغه ویل چې زه به لاجوتي هغه چاته ورکوم چې له دې سیند نه په لامبو تیر شي. زموږ په کلي کې 6 لامبوزن و، خو د برسات په مست سیند کې
چا د ځان د اوبو غورځولو ته زړه نه شو کولی ما د لاجو په خاطر ځان قربانولی شو او ما دا شرط پوره کړ او څو ورځې وروسته زما او لاجو واده وشو موږ دواړه خوښ وو او ډېر وخت به په کښتۍ کې وو ما به کبان نیول دی به ډوډۍ پخوله د شپې به موږ په خندا خندا او د سندرو کې د ستورو لاندې ویده کېدو هغه هم عجیبه شپې ورځې وې ګنګو دومره وویل او په سترګو کې یې اوښکې راغلې تر ډېر ځنډه یې سلګۍ وهلې او بیا یې خپل داستان ته دوام ورکړ خو یوه ورځ داسې راغله چې زه او لاجو جدا شو ما ته دا نه وه معلومه چې زه د یوه ټیټ ذاتي او ما غوندې کمزوري سړی لپاره ښایسته ښځه ګناه ده زموږ له کلي نه 1 میل لرې زموږ د سیمې د مشر ښار و یوه ورځ هغه له څو سپاهیانو سره سمندر ته راغی ما ته یې د پورې غاړې د پورې ایستلو وویل ما هغوی په کښتۍ کې سپاره کړل سردار لاجو ته په بد نظر کتل پوښتنه یې وکړه چې څوک ده ما ځواب ورکړ چې دا زما میرمن ده هغه وویل دا د کوم کب نیونکي لور نه ښکاري دا تا له کومه ځایه راوستې ده ما هغه ته څه ونه ویل چې بلې غاړې ته ورسېدو دوی پلي شول راته یې وویل موږ تر ماښامه بیرته راستنېږو ته همدلته زموږ انتظار کوه هغوی تر ماښام د مخه بیرته راستانه شول او ما بلې غاړې ته ورسول سردار زما د نوم پوښتنه وکړه او بیا ولاړ له هغه وروسته به هغه کله کله زموږ د کلي د کب نیونکو د سیل په پیلمه راتله د کلي خلک په دې خوښېدل چې سردار یې ورسره تله راتله او راشه درسه لري خو لاجو یوه ورځ ما ته وویل چې د هغه نیت ښه نه دی هغه ما ته ډېر بد نظر ګوري یو ماښام د پخوا په شان لاجو په کښتۍ کې ډوډۍ پخوله سردار په آس سپور راغی وویل کله تا سره تازه کبان وې رایه کړه ما لږ مخکې 2 کبان نیولي وو هغه مې ورته وړاندې کړل هغه ما ته وویل چې راسره یوسه ښار لرې نه و ما لاجو ته وویل چې ته ډوډۍ تر تیارولو پورې به راورسېږه زه د هغه په آس پسې روان شوم په لاره کې د بوټیو له منځ نه څو تنه راووتل او په ما یې برید وکړ ما د هغوی له منګلو نه د ځان ژغورلو هڅه وکړه خو کوم یوه پلاټي زما پر سر وار وکړ او پر ما سترګې تورې سوې او وغورځېدم او چې سترګې مې وغوړولې په یوه تیاره خونه کې پروت وم د محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو دا چې په راتلونکي کیسه وسول انشاءالله په راتلونکې برخه کې به یې واورو در بیا مې په الله جل جلاله سپارو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته